د کابل په بادامباغ کې د کرنیزو او مالدارۍ محصولاتو په 22 نندارتون کې خلکو پراخ ګډون کړی. دغه نندارتون ته راغلي کسان وایي چې دغه ډول نندارتونونه د افغانستان د صنعت او کرنې سکتور د ودې لپاره اغیزناک دی او ټینګار کوي چې باید له کروندګرو او صنعتګرو د لا زیات ملاتړ وشي. همچون نمایشگاهی که برگزار شود به دهقانان ما صنعتکار ما تشویق میشن، حمایه میشن. بسیار عالی بود. دیدن کردیم مردم هم جمع جوشش خوب بود. این تولیدات و محصولات دیاکین و باغداران و تجارت سبب از این میشه که مردم به اقتصاد بلند دست پیدا کنه، حتی کشور ما به صادرات واردات وارد شوند. په ورته وخت کې ځینې غرفه لرونکي د خپلو توکو لپاره له ښه بازاره خوښ دي. دوی وایي چې د دغه نندارتون په درېیمه ورځ یې ځینې هوکړه لیکونه هم لاسلیک کړي دي. موږ د ډېرو خلکو سره قراردادونه وکړله او ډېر مشتریان مې درلودل چې دلته راځي د خپلو وطني تولیداتو څخه لیدنه کوي. بسیار خوشحال هستیم. چیزایی که ما آوردیم تا امروز خیلی سودا کردیم و بعضی کسا هم گفته که بلده ما بزنیم ما میاییم میخریم. بازاریابی و فروشات ما نسبتا خوب بوده ولی بیشتر و بیشتر ما تقاضای ما همیست از مسئولین همی برنامه که بیشتر توجه در بخش به ما کنند. راضی هستیم. خیلی خوش گذشت. انگیزه ها ما بالا رفتن و خوشحالیم که در این نمایشگاه اشتراک کردیم. بلخوا د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت بیا د دغه ډول نندارتونونو ارزښت ته په اشارې سره د پر سږ کال په پرتله سږ کال د ګډون کوونکو شمیر هم زیات بللی دی. بازدید کنندگان و مراجعین از سالهای گذشته افزایش یافته بود، قابل ملاحظه بود که الحمدلله مثمر بود. دا ویلو ده چې دغه نندارتون هر کال 2 ځلې د کابل په بادامباغ کې د کورنیو تولیداتو د ودې له صنعتګرو او کرنیز سکتور څخه د ملاتړ لپاره د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت او د کورنیو او بهرنیو بنسټونو په ملاتړ پرانیستل کیږي.